بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو بیوروکراسي څه شی دی؟ بیوروکریټس چاته وایي؟ د غستې څنګه شي؟ او چې کله دا خبره کیږي چې بیوروکریټس ډیر طاقتور دي، د حکومت خبره ونه مني، نو دوی ولې دومره طاقتور دي؟ او یا دا خبره رښتیا ده چې دوی طاقتور دي؟ د دوی د طاقت نه ملک ته فایده څه ده او د دوی د طاقت نه ملک ته نقصان څه دی؟ راځئ چې بحث پرې وکړو. نو ګورئ بیوروکراسي څه ته وایي؟ نو په اسانو الفاظو کې خو موږ دا ویلی شو چې ټول سرکاري ملازمین چې دي دا بیوروکراسي ده. بس دا د بیوروکراسي یو جال دی چې خور دی، خو په ریل کې داسې نه ده. د 17 نوالي تر 22 ګریډه پورې ټول افسران بیوروکریټس نه دي، بلکې صرف هغه افسران بیوروکریټس دي چې سره چې طاقت ته لکه مطلب دا اے سی ڈی سی کمشنر، مطلب دا چې مونږ دا ویلی شو چې په ریل کې چې کم نه نو د 17 نوالي تر 22 ګریډ پورې هغه سرکاري افسران چې هغه سرا پلاس کې طاقت ته مطلب دار اتھارٹی والا پوسٹ چې کوم دینه آغا بیوروکریټ اغستې څنګه شي مقابله کې امتحان کې ذریعے آغا چې کوم دی سی ایس ایس او پی ایم ایس یا نور چې کوم دینه داسې چې مقابله کوم امتحانونه دي نو په آغا لار باندې د بیوروکریټس اغستې شي، نو په 17 ګریډ کې اغستې شي، بیا دی په ایکس پروموشن باندې چې کوم دینه تر 22 ګریډه پورې ورسی. ګورئ چیف منسٹر وزیر اعلی ته وایي، نو چیف منسٹر او چیف سیکرټری، وزیر تعلیم سیکرټری تعلیم، وزیر خزانه سیکرټری خزانه، وزیر صحت سیکرټری صحت، وزیر بلدیات سیکرټری بلدیات. مطلب دا چې هر یو وزیر سره تر وزیر اعلی پورې دای سره چې کوم نه پیرالل یو کورسای چې کوم نه د بیوروکریټ پراته را او هغه بیوروکریټ چې کوم نه د سیاستدان نه زیات طاقت ور دي، لکه سوره پیری د داسې وشي چې وزیر اعلی چې کوم نه یو سیس باندې ساينو کی دغه منزوري ورکی، خو چیف سیکرټری منزوري نه ورکې نو کار ولاړی. وزیر تعلیم چې کوم دی یو کار کوي، سیکرټری تعلیم ورته وایي دا کار موږ نشو کولی، نو وزیر تعلیم هغه کار پرېږدي. د 21 سره 22 ګریډ افسرانی، کمشنر د ډیویژن مشر لکه مردان ډیویژن مشر نو ملکن ډیویژن د ټولو نه غټ کورسای چې کوم دی د کمشنر کورسای دا یو بیوروکریټي، ډي سی چې کوم دی د ضلع د لیول بیوروکریټ ته، اے سی چې کوم دی او دوی سره اډیشنل چې کوم دی افسران به ومي هغه هم بیوروکریټ سي. نو دا چې کوم دی د بیوروکریټس یو جال دی چې تر دې پوری چې یونین کونسل او ویلیج کونسل کې کوم سیکرټری ناشته د عام د بیوروکراسي ایسره چیف سیکرټری نه والی تر یونین کونسل تر هغه سیکرټری پورې د دې چې دومره زیات طاقتور دي نو د دې وجه سره نو ګورئ نمبر 1 دا اعلی تعلیم یافته دي او دای د مقابله امتحان پاس کړي لري نو بیا دې ځای ته رسیدلی دي. نو او ضروری خو نه ده کنه چې سیاستدان چې کوم دی چې الیکشن ګټلې لري نه بار یو تعلیم یافته بل لا بګي هغه به تعلیم دي، نو چې به تعلیمه سړی چې کوم دی نو یو وزیر شي منسٹر شي هغه جنگلات وزیر شو، نو هغه سره چې سیکرټری جنگلات کم دی هغه یو ویل کوالیفاید او ویل ایجوکیټډ سړی دی، د برغه مخې ته څنګه چې کوم دی نو طاقتور شي. بل چې کوم دا خبره ده د دې تجربه د دې طاقت ته چې دای چې کوم دی نو هغه زمانہ کې چې کله دی الکانو دی په سی ایس ایس باندې په 17 کې راغلي دي او اوس دی شل کاله او 15 کاله نوکری کړی دا، نو تر دې حاضر رسیدلی دي کریم بیوروکریټس ته جوړ شوی دي. نو اوس دک بیوروکریټ یو طرف ته اعلی تعلیم یافته او قابل سړیو، بل طرف ته دومره تجربه ور سره شو هغه سره څنګه مقابله وشي، سیاستدانان باغی څنګه فیس کی. نو ور سره چې کوم دی 3 نمبر د دې دا مستقل پرمننٹ دی دی غنا. ګورئ سیاستدان خو د 15 کالو کانټریکټ باندې راغلی دی، 15 کاله بس کې دی شي د الیکشن بایلی نه دی چې وزیر دی نه کچري دی وزیر پر خپل موده باندې پاتې شو نوم زیات نه زیات 15 کاله وای، نو ډیر 15 کالو کانټریکټ باندې راغلی دی او سیکرټری چې کوم نه هغه مستقل پرمننٹ دی تر هغه پوری وای چې درکمه پوری 60 ساله کې ریټایر شوی نه دی، نو د دې د پرمننٹ پوسټ هم دی چې کوم نه طاقت سیوا کوي. د دې د دوره طاقت چې کوم دی ملک ته فائدہ صدا، نو ګورئ ملک ته فائدہ دادا چې یو خو ګورئ آسان مثال دی چې 1951 نواله تر 58 پورې په د شپږو کاله کې د پاکستان شپږ وزیر اعظمان بدل شوي، دومره پولیټیکل انسټیبیلیټي وه دا زمونږ د ملک څومره پیرې ته چې کوم دی نه داسې حالاتو سره مخ شوی دی چې خلک دومره ناامیده شوي دي چې وایي د ملک د نظام څنګه چلیږي. نو په هغه دور کې هم د بیوروکریټس چې دی د ملک نظام چلی انسان خبره ده چې لکه مثال په تور باندې یو سیاستدان د خپل سیاسي فائدې لپاره یا جرنیل په فوجي حکومت کې د خپل سیاسي فائدې لپاره کله یو کار کوي نو بیوروکریټ ورته وایي سر موږ دا کار نشو کولی، هغه ورته ویلي وای دي کې خدا د قانوني پوینټس دي نو موږ دا کار وکړو بل ورځ به موږ په عدالت کې ولاړ یو، نو دغه چې کله دی پوهه کې دی هغه بیا دا کار نه کوي. خبره خبره د ناداره ګوري چې د غریب سړي لپاره په پاکستان کې کوم نه سیاستدان جوړېدل او بیا وزارت پورې رسیدل دا ناممکناتو کې دي، اگر چې ایکسپشن شته دلته کې کوم نه سی ایس ای سره پی ایم ایس امتحان خو کوم نه د غریب سړي بچي کابینې نه پاس کولې شي، نو غریبانان په دې طریقه باندې دلته راغلي دي دا غي بیا کوم نه
دلته کې هم چې کوم نه خپل کار چلای. اوس دلته کې چې کوم نه منفي پهلو سره منفي پهلو دا چې د انګريز په زمانہ کې چې کله انډین سیول سروس باندې ولا بیوروکریټ سغستې شو د دې په ټریننګ کې دا او په ټریننګ کې هغه انګريزانو بیا به ورو انډین عمراله د دې ته به دا ټریننګ ورکو چې تاسو بری خلکو سره چې کوم نه چې سوره بد چلیږي تاسو رویه سختي دوی به دوره تاسو سره چې کوم تاسو له عزت کوي. نو هغه شان پاکستان کې بیوروکراسي او بیوروکریټس لا هغه شان چې کوم نه هغه رویه ځان سره برقرار ساتلې ده. اصل کې دوی ته په انګلیش کې سیول سروینټس وي پبلک سروینټس عوام کې خادم خودی د عوام خادمان ځان نه شماري بلکې دوی ځان ته کې 22 ګریډ افسران وي. نو دوی د عوامو خدمت په ځای باندې د عوامو ایکسپلویټیشن کوي سہولت پیدا کول په ځای ورته ګرانی پیدا کوي او د ملک د کام د فائدې په ځای خپل فائدې لټي. نو بالکل دې کې کوم نه شک نشته چې د پاکستان په موجوده حالات ته در رسیدو کې خراب حالات ته رسیدو کې چې کوم دي چې څومره سیاستدان جرنیل او جج ذمہوار دي دوره بیوروکریټ هم ذمہوار دي. دا بیوروکریټ سره بیوروکراسي باره کې یو څه خبرې وي بل ویډیو کې به ملي موضوع سره راځو. ډیره مننه.